السلام علیکم ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به یې. دې ویډیو کې د ټلګرام بوټ د ماجر په نوم چې دا مکمل معلومات ترلاسه کولی شئ. ماجر کې څه طریقې باندې کار کیږي، دغه څه رقم د پوینټونه اخیستل کیږي. تاسو به هره ورځ د زما ټلګرام چینل کې د ماجر په کامبو ترلاسه کولی شئ. د ماجر لینک باندې چې کلیک وکړئ، ماجر ته چې راسئ، دلته ټب کې ماجر په اړه معلومات دي. ما سره 15,70,000 هغه د پوینټ دي، او ما رینک چې ده 2,07,000 ما رینک ده. او بیا د ایرن برخې ته راسئ، دلته ځینې ټاسکونه دي هغه مکمل کړئ، ځینې هغه غواړي ټون غواړي خو هغه مه ترسره کوئ. بیا به د ګیمز برخې ته راسئ، دلته د پویزل ډراپ د څو ټاسکونه دي، دلته 15,000 پوینټس درکوي. دغه باندې چې کلیک وکړئ، ما هغه درکړی ده، پورته کړی دی ما چینل کې. دلته چې راغلی دا 4 دانې انتخاب ورته کوي، صحیح انتخاب چې وکړئ 15,000 پوینټ درکوي. ما ته ګوره لینک هغه کړی ده درته چینل کې درته پورته کړی. ما سره انتخاب وکړو، بیا به چیک باندې کلیک وکړئ، 15,000 پوینټس یې راکړی. بیا به د هولډ کوین دغه باندې کلیک وکړئ، دلته هر 8 ساعته بعد دغه کېږي ورکول کېږي. دغه باندې به دا ستوري علامه ښکاري، دغه باندې کلیک وکړئ، 1 منټ لپاره ګوته به نه ترې لرې کوئ. تاسو ته پوینټونه درکوي، 915 پوینټونه درکوي. 1 منټ لپاره به ګوته ټینګه پرې نیسئ، لرې کوئ به نه. اپوز د هر 8 ساعته بعد دغه تازه کېږي، او اپوزل یو ورځ کې یو وارې ورکوي. او دغه یې ماته 915 پوینټ راکړل. بیا به د ماز برخې ته راشئ، دلته هغه ورکوئ، سپین ورکوئ. دا ټاپ 2 سپین په دغه به کلیک وکړئ، سپین تاویږي. دا سپین د هولډ کوین د سکې څه ورکوي، دا 8 ساعته بعد تازه کېږي. او فیوزل د انتخاب چې کوي کامبو دا یوه ورځ بعد ورکوي. ماته 3,000 راکړل پوینټ راکړل. بیا به سویپ کوین ته راشئ، دا اخري ته دلته دا ستورو باندې چې هغه کوئ، ګوته راکش کړئ، ما پوینټونه تاسو درکوي. ما هغه ویډیو کړې ده، درولې ده، اخري جایز درولم چې تقریبا 1 منټ وخت لري، 40 منټه 40 ثانیې. تاسو به دا پوینټونه داسې ترلاسه کوئ. دغه د ماجر په اړه معلومات. هیله ده چې سر مو په خلاصه وي. ویډیو شیر کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، په مخه مو ځلیږو.